مونږ ولې د ابراهیم علیه السلام نوم په درود کې ذکر کوو؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله ابراهیم خلیلا الآیه. محترمون، په دې موضوع باندې خبره کوو چې مونږ ولې د ابراهیم علیه السلام نوم ذکر کوو په درود کې، او د درود او د رحمت تشبیه د پیغمبر علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د درود او د رحمت سره ورکوو، لکه څنګه چې موږ په درود کې فرمایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ای الله ته رحمت او درود نازل کړه په پیغمبر علیه السلام او د هغه په کورنۍ باندې، لکه څنګه چې تا درود او رحمت نازل کړی وو په ابراهیم علیه السلام او د هغه په کورنۍ باندې. نو دلته د پیغمبر علیه السلام د درود او د رحمت تشبیه وکړه د ابراهیم علیه السلام د درود او د رحمت سره، اگر که الله پاک جل جلاله نور پیغمبرانو باندې هم رحمتنا او درودنا نازل کړي وو. نو علامه ابن عابدین شامی رحمه الله د دې لپاره درې وجې ذکر کړي دي چې د ابراهیم علیه السلام د نوم سره یې ولې تشبیه ورکړه، د نورو پیغمبرانو سره یې تشبیه ورنکړه. نو اوله وجه خدا ده وای چې کله پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه باندې اسمان ته وخوت، نو چې کله هغه د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وسو، نو ابراهیم علیه السلام د پیغمبر علیه السلام امت ته سلام ولیږه. نو همدا وجه ولا چې سلام یې ولیږه، نو ځکه د هغه د نوم سره د صلات او د رحمت تشبیه ورکړه. نو دا د پیغمبر علیه السلام د امت لپاره یو لوی فضیلت هم ده. دویمه وجه دا ده چې د ابراهیم علیه السلام سره د درود او د رحمت تشبیه ورکړه، ځکه چې همدا ابراهیم علیه السلام چې موږ په مسلمانانو باندې ونومولو، لکه څنګه چې الله پاک جل جلاله فرمایي هو سماکم المسلمین. همدا ابراهیم علیه السلام مسما کړی تاسو، نامدار یې کړی تاسو په مسلمانانو باندې. دریمه وجه دا ده لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام الله پاک جل جلاله دوست نیولی و په لمانځه باندې، نو همدارنګې پیغمبر علیه السلام هم الله غواړي چې په لمانځه باندې دوست ونیسي. نو شامی دا مسئله ذکر کړې ده، جلد دویم صفحه نمبر 225. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ چې یو ډاکټر د یوې ښځې څومره عورت ته کتلی شي د ضرورت په وخت کې که نسي کتلی. نو دا مسئله به ذکر کوو. نو په راتلونکي کې به تاسو نوي جدید او فقهي مسائل واورئ. نو تاسو زمون چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته یې شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.